ګوره له ډېرې پریشانۍ نه به بچ شي که یې په یاد ولرې. په دنیا کې په انسان هر رقم ته حال راځي. په اسانیو باندې شکر او په سختیو باندې صبر وکړه. صبر لویه خزانه ده، د الله تعالی د رضایت سبب ګرځي. او دا هم په یاد ولره چې په کائناتو کې تر ټولو لویه کامیابي د الله تعالی رضا ده. کله چې الله راضي شو د هغه دنیا هم ښکلې شوه او آخرت یې هم ښکلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې الله ستاسې مرستندوی شي نو په تاسې باندې هیڅ قسم مشکل نشي راتلی، او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا څوک ده د هغې نه پس چې له تاسې سره مرسته وکړي. صبر وکړه. صبر لویه خزانه ده. او دا هم په یاد ولره چې په ژوند کې انسان ته تر ټولو ډیر تکلیف د هغه خواهشات ورکوي. که څوک خپل ځان قابو کړي، خواهشات کنټرول کړي، هغه صبر وکړ، صابر دی. ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبر کوونکو ملګری دی. صبر دا دی چې خپل ځان قابو کړي، خواهشات کنټرول کړي. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه، آیا تاسې پوهیږئ پهلوان څوک دی؟ وی فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه څوک دی چې میدان ته ور داخل شي او خپل رقیب ځمکې ته خطا کړي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل نه، د قار په وخت کې چې څوک ځان قابو کړي، صبر وکړي، قار پرېږدي، هغه پهلوان دی. له بې ځایه زورونو څخه ځان وساتئ، له ځانه دیني پهلوانان جوړ کړئ. السلام علیکم.